امریکایي استخبارات ښایي پر اوکراین د روسیې بریدونه شدید شي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. امریکا وایي د دې احتمال شته چې په اوکراین کې د روسیې بریدونه زور واخلي. د امریکا مرکزي استخباراتو چارواکو ویلي پوتین اټکل کاوه چې ښایي ډیر ژر وکړی شي اوکراین ونیسي، خو د زرګونو کسانو وژل کېدل او د روسیې تلفاتو دا چاره سخته کړې او پوتین یې غوسه کړی دی. امریکا وایي د دې احتمال شته چې پوتین د خپلې موخې د ترلاسه کولو لپاره بې رحمانه بریدونه وکړي، خپله غوسه سړه کړي او اوکراین تسلیمېدو ته مجبور کړي. په ورته وخت کې د ناټو ځینو غړو هیوادونو تازه له اوکراین سره د لا ډیرو مرستو خبر ورکړی دی. اوکراین کې بیا جګړه پلازمینې کیف ته نږدې شوې دي او د اوکراین د دفاع وزیر ویلي چې خپلې دفاع ته ادامه ورکړي.